متل دی چې اسونو له نالونه وهل نو چندخان هم خپې پورته کړي یا اسونو نالونه وهل نو چندخان هم په پورته کړي. اس چې کوم منډه وهي او کوم رفتار کوي هغه که په سمه وي او که په غره کې وي یا په پوخ سړک وي خو نال وهل ضروري وي. نال هغه د اوسپنې آله ورته وایو یا یو بلیډ غونته کې وي د ډي په شکل کې راتاو شوي وي کوم چې د اس سم وي یعنی خپوي انکونه وي د هغې لاندې لګولی شي چې اس کله په ترپکو شي یا په دلکو شي یا په تیزه منډه ځي نو چې د دغه نوکونه یا خپې چې کوم دی هغه د زخمي کېدو نه یا د دردېدو نه بچ شي. په دې وجه خلک اسونو ته نالونه وهي. اوس هم چې کوم ټانګو ته اسونه تړلی شي هغې ته نالونه خامخا وهلی کېږي چې د اسونو نوکونه او د هغوی خپې د درد نه محفوظ شي. البته چندخانو هم خپې بره کړې نو د چندخانو خپې خو اول هغه شانتي وي نه چې د هغې په سر کې نوکونه وي او په هغې باندې نالونه پورته شي. خو د دې مطلب او معنا مشران دغه اخلي چې ځینې خلک چې کوم د هغوی کار نه وي هم هغې کار ته د لاندې وتو کوشش کوي یا ځان په هغه پاره کې د ودرولو کوشش کوي. نو د اسونو نالونه وهل چندخانو هم خپې پورته کړی. د سیالۍ هم ذکر پکې دی او د برابرۍ یا د مقابلې رجحان هم پکې دی. د حسد عنصر هم پدې کې شامل دی چې کم کار د بنی آدم د وس نه بهر وي او هغې ته لاندې وځي د بل بنی آدم په کتو یا د بل بنی آدم په لیدو باندې نو دغه موقع باندې اکثر دا متل استعمالیږي چې اسونو نالونه وهل نو چندخانو هم خپې پورته کړی. یعنی زورورو چې کم کار کولو یا هنرمندو چې کم کار کولو اهل خلکو چې کم کار کولو نور خلکو د چا چې دا کار نو هغوی هم دغه کار ته بډې وهلې.